یا د عدت په دوران کې دا هم فایده یاده کړي. دا مسلې لږې پیچیده دي او که څوک پرې پوه نه شي درس په اخره کې بیا سوال کولی شي. یو سړی د ښځې طلاقه کړه، عدت به تېروي 3 حیض، او د عدت په دوران کې خو دا ماشوم د هغې په غېږ کې دی، ماشوم د هغې په غېږ کې دی، او د عدت په دوران کې د عدت چې دا څومره موده ده دا به لازم د ماشوم له پی ورکوي. ولې پوره د خاوند نه د جدا شي، د خاوند نه خو به پوره د هله جدا شي چې کله څه شي، چې کله عدت ختم شي. د دې نه علاوه چې کوم حالات دي په هغه ټولو کې په ښځه لازم نه دي چې ماشوم له پی ورکړي. هغه ښځه چې هغه څه ده طلاقه شوې ده، دا مسله ورسره یاده ساتئ او مسلې په توجه سره اورئ، داسې نه چې وځئ او نور څه بیا بیانوئ. او که نه کله سړی په مسله پوه نه شي هغه نور ګلونه وکړي. اوس 20م حکم بیانېږي په دې صورت کې، هغه دا چې یو ښځه ده او د هغې خاوند مړ شو، نو دا به څه کوي او څه به نه کوي. نو عدت بیانېږي چې دا به عدت تېروي او عدت د دې 4 میاشتې او 10 ورځې دی. حکمت په دې کې څه دی؟ یو خو دا د دې خاوند سره د رشتې عزت او قدر دی. خاوند معمولی رشته نه ده. یو ښځې چې خاوند مړ شي که نه، دا دې دنیا ته به ډاګه شي او دا د غر نه پناه وه اوس کاره شوه. خاوند ډېر لوی مقام په شریعت کې لري، ډېر لوی مقام. او ځکه یو روایت کې داسې راځي که چېرته زنانه د خاوند په مخ یا بدن باندې دانې راوخیږي که نه، او د هغې نه نو روانې وینه ترې روانې، او دا ښځه دا داسې صفا کړي چې بلې خپله ژبه یې وسټي، دا د خاوند حق نشي ادا کولی پوره. روایت کې داسې راځي عایشه رضی الله عنها وایي د زنانه د نارینه په خپل چې کومه دوړه پرتې دوړه، او دا زنانه راولګي په دې خپل مخ سره چې دا دوړه صفا کړي که نه، دا د خاوند پوره حق نشي ادا کولی. دومره حق دی د خاوند. او نور به څه حق بیانې؟ یو سړی د الله نه بعد یو سړی او په هغه باندې ټول کور پناهي، ټول کور خرچه، د ټول کور تربیت، د ټول کور مسلې دا دغه یو سړي ته پرتې د الله نه بعد. لازم دا خو واضح ده که بغیر د دې نه چې موږ دلایل بیان کړو چې د سړي څومره مقام دی، څومره عزت دی. او موږ لیدلي دي ډېرې داسې زنانه چې خاوندانې مړه شوي د هغوی سره بیا څه چل شوی دی. هغوی عزت ته وګوره، د هغوی رزق ته وګوره، د هغوی جوړه جامې ته وګوره، وروسته دې نه چې خاوند ته تللی دی. خاوند که فقیري که ملنګي او که سوالګري، د بیا هم د ښځې دپاره ډېر لوی مقام لري. مقام دا نه چې موږ سره دا قید ولګو چې هغه خاوند ډېر مقام لري چې هغه مالدار دی. نه، خاوند چې وویلی شي که هغه غریب دی او که هغه مالداره دی. نو یو خو د عدت په دې دی چې د دې خاوند د رشتې عزت دی. معمولي سړی د دنیا نه دی تللی، غټ سړی د دنیا نه تللی دی، نو بیا 4 میاشتې او 10 ورځې عدت دی. دویم حکمت په دې کې دا دی چې پته ولګي چې د زنانه په خېټه بچی شتي او که نشتي. بیا ولې دا 4 میاشتې او 10 ورځې، دا 2 میاشتې ورې نه کېده، دا میاشت ورې نه کېده. نو ګوره ماشوم چې کله د مور په خېټه کې که نه دی په یو څو مرحلو تېرېږي. قرآن کې هم ذکر دی، حدیث کې هم ذکر دی. د اول نطفه، بیا د هغې نه بعد د غوښې چم شي، د وینې چم شي، بیا د غوښې چم شي. 4 میاشتې چې کله په ده باندې واوړي که نه، 4 میاشتې چې کله واوړي، د هغې نه بعد په ملایکو کې یو ملک راشي او په ده کې روح ور واچي په اذن د الله سره. نو دغه 10 ورځو کې د 4 میاشتو باندې چې را د پاسه 10 ورځې دي که نه، دغه ورځو کې په ده کې روح اچولی کېږي. نو 4 میاشتې 10 ورځې به د زنانه انتظار کوي. دې کې به خبره بالکل واضح شي چې په خېټه یې بچی شتي او که نه. اوس که چېرته عدت نه وي او د یو زنانه خاوند مړ شو، دا لاړه ډایرکټ بل ته واده شوه او د دې په خېټه بچی و، اوس به د دې بچي نسبت دی بل سړي ته کېږي، حالانکې دا بچی د ده نه و، دا بچی د هغه سړي دی چې هغه مړ شوی. نو چې نسبونه ګډوډ نه شي، شریعت زموږ د نسبونو خیال ساتلی دی چې نسبونه ګډوډ نه شي، قومونه وران نه شي. بله مسله پکې دا ده، بعضو علماو دا حکمت ذکر کړی دی، وایي غالبا د ښځې غم چې دی د خاوند په باره کې دا د 4 میاشتو 10 ورځې بعد چې دی هغه کمیږي. 4 میاشتې 10 ورځې چې تېرې شي که نه، دا غم دا کم شي. دلته 2 خبرې یادې کړه. یوه دا د الله لوی رحم او احسان دی چې دا غمونه کمیږي. دا د الله لوی رحم
او احسان دی چې غمونه کمیږي. اوس سوچ کوي که چېرته دا غم بلکل داسې وی لکه څنګه چې په اوله ورځ ټول عمر، نو دا خلک به ټول د غم نه مړی. دویمه خبره دلته دا یاده کړه، د ښځو او بچو دپاره ځان دومره مه وژنې چې ځان دې د مرۍ نه نیولی خپل آخرت هم تباه کړې. ته چې دنیا نه لاړې که نه، یو څو ورځې غم وي، بیا ګوره قصه که زړه په زړه وي. نو خپل آخرت غم رواله، او بچو چې کم حق دی هغه ورکوه، د ښځې چې کم حق دی هغه ادا کوه، خو ځان لیونی کوه مه. ځان لیونی کول څنګه دي؟ اولنۍ خبره چې سړی خپل آخرت ته به برباد کړي، نه مونځ شتي، نه اودس شتي، نه عبادت شتي، نه الله ته رجوع شتي، بس سهار ماښام یاره بچي او ښځه، بچي او ښځه، بچي او ښځه، دغه یو ورد دی. دویمه دا ځان لیونی کول داسې چې سړی د سره پکې ځان ته ګوري نه، خپل بدن ته، خپلې بیمارۍ ته، خپلې ځوانۍ ته، خپل سکون او راحت ته، خپل بوډاوالي ته، هېڅ ته پکې هم نه ګوري. خو بس دغه یو قیصه راغستې د بچي او ښځه او بچي او ښځه. موږ منو چې د بچو په موږ ذمهواري ده، د ښځو په موږ ذمهواري ده، هغه څه حده پورې ذمهواري ده. دا خو نه چې موږ خپل آخرت ته به برباد او چې په دې قبر کې موږ کېږي او زموږ آخرت تباه شوی، دا بچي موږ له فایده راکړي، دا ښځه به فایده راکړي. ما ته داسې ښځه په دنیا کې وښایي چې دې خاوند سره د 5 منټه په قبر کې تېرولی شي، تېرولی شي ورسره 5 منټه پرېږده قبر کې. دنه داسې ورته ووایه وایي چې دا خلک د دې مقبرې نه لاړ شو، ته د خاوند دې قبر سره کښېنه یوازې ځه، کېږدي نه دا سهاره پورې. نو ځان لیوني مه جوړوئ، ښه داسې کار کوئ چې ستا پکې آخرت نه تباه کېږي، بله ته هم د دې ژوند نه مزې واله، ستا هم حق دی، ته هم خواهشات لرې، ته هم زړه دې کېږي ډېر څه ته، نو ته هم مزې واله. او بیا درته ووایم ګوره زما د خبرو دا مطلب نه دی چې د ښځې او د بچو حقوق ما ادا کوئ، حق چې څومره دی دومره یې ادا کړه. مثال به یې درکړم، خبره به اوږدې شي، خو زه تعلق ساتي د داسې مسلو سره چې هغه زموږ ټولو په ژوند کې. لکه اوس یو ښځه ده او بچي دي او تا هغوی له کور جوړ کړو، کور دی هغوی له جوړ کړو ښه مزېدار، 5 کمرې 4 کمرې ښه ښکلی کور دی. اوس ځان وجل دا دی چې ته اوس په دې کې نښتی چې په دې کې دوی ته روخام لګوم او په دوی کې دوی ته نوي نوي دغه لګوم او دا لګوم او دغه لګوم، او ته بیمار یې، خپل علاج نه کوې، او ستا په خپله زړه کېږي چې ما ځان له جوړه جامه داسې جوړه کړی، ما دا وخوړی، ما دا اوس کوه، ته نه کوې. دا ځان سره زیاتې کول نه دي که نه، د هغوی حق کې کمی کول دي. حق خو تا ادا کړی دی، حق د ښځې دا دی چې د سره سوری وله پیدا کړي او ته پیدا کړی، د بچو دا حق دی تا وله کړی، خرچه طریقې سبقونه پې ته وې، تربیت وله ته کې، نو لږ پکې ځان ته مو وګوره که نه. او موږ لیدلي دي والله دغه شان خلک چې ځان یې د مرۍ نه نیولی او دا ځمکې او جیدادونه چې تپوس ته وکړي، هلکان وې بس هلکان دي، جو هلکانو له سړی څه پرېږدي، نو هلکانو څه کوي، نیمه دنیا ورته پرېږدي. ستا چې څه په اوس کې هغه دې کړي دي، لږ پکې ځان ته مو وګوره، لږ دمه شه، لږ د دې ژوند نه مزې واله. بیا ګوره دې دنیا ته موږ نه راځو، ګوره یو پیر دی، هغه به یې څه چې وشي اعلان وشي وي سړی مړ دی، غریب مړ شو. چې مړ شو هر څه بچو ته پاتې شو، اوس هغوی مزې چرچې کوي او د ځان د مرۍ نه نیولې. او زما خوا ته ما ته اوس دا خبره ذکر کړې، زما خوا ته یو مسله راغلې وه ډېره عجیبه، هغه دا وایي کسانو 2 وروڼه راغلي وایي چې موږ 4 وروڼه یو او زمونږ اختلاف راغلی، 2 یو طرف ته 2 بل طرف ته. څه کې اختلاف دی؟ زمونږ پلار مړ شوی دی، د هغه څه وخت کېږي او هغه موږ په هغه ځمکه کې ښخ کړی دی چې هغه زمونږ ځمکه ده. ما یې کومه چې د هغه ځمکه وه، ویا کومه چې د هغه وه، دا خو ته ما ته اوس وایي چې کومه زمونږ ده، مخکې د هغه ویا اختلاف اوس په دې دی چې هغه 2 دا وایي چې دې پلار دې قبر موږ ته دا ځمکه ورانه کړې ده، غټ جیداد د دې پکې په دغه ګوټ کې پروت دی، نو دا وګوره که په دغه ځي روډي، په دغه ځي دوکانې، په دغه ځي کور راځي، نو د دې سړي د لاسه موږ ته راټوله جاښه ورانه دی، دې ځای نه راوباسو بل ځای ته یې. او دا 2 وایي چې نه لکه دومره سترګې پټول نه دي پکار، او دا هر څه د هغه وو. نو اختلاف په دې دی. دغه غریب چې کوم مړ الله دې وبخښي، هغه به هم دا سوچ کړی وي هلکان دي چې څه وله راجمع کړو، هلکانو له دومره سره جمع کړي چې ګزارې پرې رواني، ځان د مرۍ نه ونیسئ. دا ته زما مشوره ده، او که په دې دې عمل ونه کړو، یو ورځ به په دې مشوره پسې ارمان وکړي. نو حق د هر چا ادا کړه، خپل آخرت مه تباه کوه،
او خپل بدن پکې مه خرابوه او کمی مزې چې د زړه غواړي او حلال او روا او ستا په وس کې هغه مزې د دنیا نه واخله عمل ورته وکړي که نه داسې نه دروازې نه وځي او مسله بیا بدله شي چې نه هلکان دي او نه جنکۍ دي او ښځه ده او دا دي هغو حق ادا کړه خو خپل حق پکې مه ګډوډ کوه ښه نو 4 میاشتې او 10 ورځې ځکه الله رب العزت دا عدت په زنانه باندې لازم کړی ده. دې ته په عربۍ کې احداد ویلی کېږي. الاحداد احداد ډېر احکام دي یا عفوا دې ته په عربۍ کې الحداد ویلی کېږي. الحداد د دې ډېر احکام دي. یو پکې دا دی چې زنانه به په دې 4 میاشتو 10 ورځو کې ځان نه تیاری را تیاری یعنې سینګار به نه کوي. دغه شان هغه جامه به نه استعمالوي چې هغې کې ډول او سینګاري خوشبو به نه لګوي نکریزې به نه لګوي سترګې به نه توروي نه به داسې سره زر او کالی استعمالوي او نور داسې څه چې دې سره تعلق ساتي دې نه به دا ډډه کوي. بغیر ضرورته به د کور نه وځي بغیر ضرورته به د کور نه وځي کوم چې د خاوند کور دی. ها دلته اوس یو دا خبره موږ چې بغیر ضرورت معنی چې ضرورت را پېښ شو نو وتی شي که بیماره شوه یا کور کې بل څوک نشته چې سبزي راوړي خوراک راوړي او سړی مړ شوی او دا ځي د ورځې د وځي خرچ خوراک راوړي کور ته هم دې کې څه حرج نشته. بله ورسره دا خبره بعض د عوامو قصې دي بې دلیله دي وایي دا به چې دی تورې جامې اغوندي تورې دا د هندوانو رواج دی تورې جامې استعمالول. بعض وایي سپینې جامې به استعمالوي تکې سپینې ځکه چې وایي دا تکې سپینې جامې دا د نارینه دپاره دي نو زنانه به په دې ورځو کې استعمالوي چې دا پکې چې هغه ډول او سینګار پکې نه راځي. دا بې دلیله خبره ده. بله بعضې وایي دا به د کوټې او د کور چت ته نه خیږي په دې ورځو کې چې سپومۍ ته مخامخ نه شي. دا بې دلیله خبره. بعض دا وایي چې بلکل به د نارینه سره خبرې نه کوي. نو دا یاده که کله چې د دې خاوند ژوندی و که نه ژوندی و نو هم د پردي نارینه سره بې ضرورته خبرې ناروا وي هغه اوس هم ناروا دي خو که ضرورت راشي نو خبرې کولی شي. لکه د خاوند د رور سره خبرې کوو لیور سره د ضرورت خبر راله ورسره کوي یا د دې نه علاوه بلکل پردی سړی دی چې هېڅ په رشته کې نه راځي او هغه سره د ضرورت مطابق خبره کوي نو دې کې هم څه حرج هغه نشته. والذین یتوفون منکم او هغه کسان چې مړه شي ستاسو نه څوک صحابه کرام موږ ټول او دا یاده کوي زموږ نه مخکې ډېرو خلکو دا آیت ویلی او دا آیت یې اورېدلی دا اوس د خاورو لاندې پراته دي او دا آیت به نور خلک وایي والذین یتوفون منکم او موږ به نه یو دلته والذین یتوفون منکم هغه کسان چې مړه شي ستاسو نه ویذرون ازواجا او پرېږدي ښځې خپلې دا به یو ورځ ګوره زموږ نه پاتې کېږي دا هر څه د آخرت غم په کار دی. یتربصن بانفسهن انتظار به کوي په ځانونو خپلو 4 اشهر وعشرا 4 میاشتې او 10 شپې فاذا بلغنا اجلهن بس کله چې دوی ورسیږي خپلې نیټې ته کومه نیټه 4 میاشتې او 10 ورځې فلا جناح علیکم نو نشتي ګناه په تاسو فیما فعلن فی انفسهن په هغه کار چې دوی یې وکړي په خپلو ځانونو باندې بالمعروف په ښه طریقې سره والله بما تعملون خبیر او الله په هغه څه چې تاسو یې کوئ پوهه دی. 4 میاشتې او 10 ورځې الله وایي پوره شوي نو چې کله پوره شوې اوس که د دې نه بعد دا زنانه سینګار کوي ځان تیاری کور نه وځي یا نکاح کوي د چا سره نو د زنانه مشرانو په تاسو بیا څه ګناه نشته. ورسېدې پکې نه د زنانه مشران څوک دي؟ اولیاء د زنانه څوک دي؟ پلار رور تره نیکه دا خلک دي. سخر خو پکې یاد نه شو نه دا د جاهلیت د زمانې خبره وه او اوس په پښتنو کې هم شته
چې یو ښځه د خاونې مړ شو بس دا د دې مشر اوس دغه سخر دی چې هغه دغه زوړ خاوند چې کوم مړ شوی دی یا د مړ خاوند پلار دی. ګوره چې کله د دې سړي دغه زوی مړ شو دا سړی د دې زنانه داسې مشر نه لکه پلار چې دی یا لکه رور چې دی یا لکه تره یا نیکه نه داسې مشر خو نه دی. صحیح دغه حرمت په منځ کې د همیشه دپاره دی، یعنی دا جنۍ په دې سخر باندې د همیشه دپاره حرامه د نکاح ورسره نشي کولی. صرف دغه مسله ثابته ده، بس دغه پاتې شو. اوس که دا زنانه ځي بل چا سره واده کوي، اجازت به د چا نه اخلي؟ اجازت به د پلار نه اخلي، اجازت به د رور نه اخلي، اجازت به د تره نه اخلي، اجازت به نیکه نه اخلي، د سخر نه به نه اخلي اجازت، نه د لیور نه. دا جاهلیت خبرې دي. او نه لازم دی چې د یو زنانه خاوند به مړ کېږي نو هغه به لازم چې دی لیور ته واده کېږي. کوم ځای کې دا مسله راغلې ده؟ او د زنانه سره باقاعده دا حق شتي چې هغه انکار وکړي چې زه دا واده نه کوم، بلکې دې ټیم کې زه نصیحت د دې جنۍ هغه پلار ته دا کوم، هغه رور ته دا کوم چې کله دا جنۍ واده کوي لیور ته نو ته خپله خبره کوه، ستا اجازه دلته پکار دی. دې جنۍ نه تپوس وکړه، دې زنانه نه تپوس وکړه ته په دې راضي چې تا دغه لیور ته واده کوي؟ کوي چې او زه پرې راضي یم او ته پرې هم راضي وي چې کوم د دې زنانه مشر دی او ته پرې هم راضي وي، صحیح ده واده دې کړي ورته. خو که ته پرې راضي نه یې یا دا زنانه راضي نه ده نو بیا دا ظلم دی که هغه ته واده کوي. او موږ د دې څه قصو نه خبر یو ډېر، او تاسو به هم خبر یې چې دغه شان لیور ته واده کړې ده او هغه ورته سره ګوري ده، صرف یو کار شوی دی، یاره وایي جنۍ د کور نه ونه وته، کور کې موږ ته پاتې شوه او هغې سره رویه د څه کېږي. هغه لیور چې مخکې د دې لیور و هغه د سره هغې ته د انسانیت په نظر نه ګوري، وایي زما ورسره طبیعت نه لګي، څوک وایي زما نه ډېره مشره ده، څوک وایي څه او څوک وایي څه. دا ظلم نه دی؟ دا ظلم دی. نو دلته خطاب د زنانه مشرانو ته دی، وایي چې کله عدت پوره شي او دا زنانه ځان تیاری یا نکاح کوي یا کور نه وځي نو په دې کې څه حرج او څه ګناه په تاسو نشته. اوس بله مسله ذکر کېږي، دا اتشتم حکم دی. یو زنانه ده خاونې مړ شو او بل سړی غواړي چې د دې ښځې سره نکاح وکړي، نو الله رب العزت وایي چې د عدت په دوران کې غوښتنه د نکاح یا سپا خبره دې زنانه ته نشي کولی. د څه په دوران کې؟ د عدت په دوران کې. دوه کارونه روا دي او دوه ناروا دي، په دې آیت کې ذکر شوي دي. دوه روا څه دي؟ یو زنانه ته په اشاره کې دا خبره کول چې زما زړه غواړي چې تا سره نکاح وکړم، دې ته تلمیح وایي، یعنی داسې په خبرو کې خبرې څنګه لکه یو سړی دا وایي چې یاره زما اراده ده واده ته، زما اراده ده واده، داسې اشاره ده دې طرف ته چې دې زنانه سره واده کړو. یا ستا په شان زنانه چې د چا په نصیب شي هغه خوش قسمت وي، دا روا دي. دویم کار چې کوم روا دی هغه څه په زړه کې دا خبره پټه ساتل چې یاره دا ښځه ما وکړې په دې الله څوک نه رانیسي. نو دوه خبرې روا دي. ناروا څه دي؟ یو دا چې ښه سپا د عدت په دوران کې ورته ووایي چې زه تا سره واده کوم، یا لاړ شي او هغه غواړي چې یاره زه دې سره واده کوم رشته یې غواړم. دویم نکاح د عدت نه مخکې تړل چې زه نکاح تړو، دا دواړه کارونه څه دي؟ دا ناروا دي. بله مسله دا یاده کوي، کومه زنانه چې طلاق کړی شي او رجعي طلاق، رجعي اولنی او دویم، نو دې ته هسې په خبرو کې څوک اورولی شي چې تا سره نکاح کوو؟ ولې نشي؟ دا خو له دغه خاوند نه جدا شوي نه، دلته خو خبره بالکل حرام، نه تلمیح شته، نه تعریض، نه تصریح. تعریض لکه الله قرآن کې اوس به دا خبره ذکر کېږي، الله قرآن کوي چې تعریض کولی شي، یعنې اشاراتو کې خبره کولی شي. خو چې یو زنانه طلاقه شوه که نه او طلاق رجعي دی او دا په عدت کې ده، نو په اشاراتو کې ورسره خبره نشي کولی، دا خو د سړي سره ده. که عدت یې ختم شو دې نه بعد بیا خبره کوم، خو د عدت په دوران کې نه سپا خبره ورته کولی شي نه ورته تعریض کولی شي. نو الله رب العزت وایي ولا جناح علیکم، او نشتی گناه پتاسو فیما عرضتم به من خطبة النساء، په هغه الفاظو کې چې اشاره وکړئ تاسو په هغې سره د غوښتنې د زنانو نه، هغه الفاظ چې تاسو پکې اشاره وکړئ، خیال دی، یعنې صفا صریح الفاظ به نه وي، اشاره دې وکړه
چېرې دا زنانه زه غواړم، الله وایي دا جایز دی. او اکننتم فی انفسکم، یا تاسو پټوئ په خپلو زړونو کې، په زړه کې دا خبره ساتلې ده چېرې دې ښځې سره به زه نکاح کوم، نو الله وایي په دې کې څه ګناه نشته. علم الله انکم ستذکرونهن، الله پوه دی چې بېشکه تاسو به یادوئ دوی لره. دوی څوک دي؟ تاسو به یادوئ دوی. د سوچ خبره ده، ډېره غټه مسله ده. الله ته پته دی چې تاسو به یادوئ دوی. څوک به یادوئ؟ زنانه به یادوئ. نو دلته د الله احسان ذکر کیږي. اوس که الله داسې حرام کړی وی بلکل چې په زړه کې به هم دا خبره نه راولئ، نو څومره به ګرانه وه. خو په زړه کې دا خبره راوسته، الله په دې ګناه نشته، الله رحم دی. الله وایي ما ته پته ده، زه پوه یم. الله وایي او الله رب العزت دا خپل مخلوق ښه پېژني، نو ځکه الله د دې خبرې ګنجایش ورکړو. که په زړه کې خبرې اړې راړې، الله وایي په دې کې څه ګناه نشته. ناروا دا دي ولکن لا تواعدوهن سرا، او مگر واده د نکاح مه کوئ د هغوی سره په پټه. پټې یاراني ماراني به نه کوئ، پټې رابطې، پټ خطونه، پټې خبرې د نکاح دا حرام دي. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر دا چې تاسو وایئ وینا نیکه. نیکه وینا جایز ده. نیکه کومه یوه ده؟ تعریض، اشاره کول. اشاره الله وایي که په خبرو کې دغه جایز دي. ولا تعزموا عقدة النکاح، او تاسو مه کلکوئ غوټه د نکاح. غوټه د نکاح څنګه کلکېږي؟ نکاح کول. غوټه د نکاح تړل څنګه وي؟ پښتو انګلیش کې ته وضاحت وکړم. نکاح تړل څنګه؟ نکاح غوټه پې کلکه شوه، رشته مضبوطه شوه. که پښتو کې څه مشکل تاسو ته راپېښېږي ما ته وایي چې کله به کې پنجابي ته وړو، کله به کې اردو ته وړو، کله به انګلیش ته وړو، کله به پارسۍ ته وړو، چې خبره واضح شي. وی خو صحیح. زه را دومره کوشش کوم یو ټکی واضح کوم، اخري دی چې مونږ لکه بس هسې سړی چې هسې داسې شي په دینداره نه چې خړ خړ کېږي. الله وی او مه کلکوئ غوټه د نکاح. کلکول غوټه د نکاح هغه داسې دي چې سړی نکاح وکړي. الله وی داسې به نه کوئ. عدت په دوران کې به نکاحګانې دا نه تړئ. حتی یبلغ الکتاب اجله، تر دې چې ورسي عدت مقررې نیټې ته. الکتاب یعنی هغه مدت، هغه عدت چې هغه لیکلی شوی دی، لازم کړی شوی دی، چې څوک پورې دا نیټې ته نه وي رسېدلی، نو د هغه وخته پورې نه به صفا پیغام د نکاح لیږئ واضحه، او نه به غوټه د نکاح تړئ. غوټه د نکاح. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم، او پوه شئ چې بېشکه الله پوهېږي په هغه څه چې په زړونو ستاسو کې دي. فاحذروه، نو ویرېږئ د هغه نه. اوس که زړه کې دي یو څه یو وی بل څه، او وی یو څه او زړه کې دي بل څه دي، الله وایي د دې هر څه ګوره ما ته پته ده، نو د الله نه یېرېږئ. واعلموا، او پوه شئ ان الله غفور حلیم، چې بېشکه الله بخونکی صبرناک دی. اشاره دې طرف ته ده که د چا نه داسې ګناه شوي نو توبه وباسئ. که د چا نه داسې څه شوي نو توبه وباسئ، الله بخونکی دی. بیا حلیم دی، صبر والی دی. څنګه صبر والی دی؟ صبر والی داسې دی چې بندګانو له مهلت ورکوي په مخه د توبې، او صبر شو وی الله بخونکی دی، توبه وباسه، ما ته چې موقع موږ له راکوي. دغه شان الله ناڅاپه عذابونه نه راولي او ناڅاپه موږ رانیسي. همدا ایتونه به دې قرآن کې راشي. الله وایي که چېرته ما دا خلک رانیوی که نه، دوی په دې ګناهونو باندې چې چا ګناه کولی او ما په هغه ټیم په هغه وخت رانیولی، الله وایي په دې ځمکه به یو زنده سری تاسو نه وی لیدلی، په ټول هر څه به ختم شي. نو الله صبرناک دی. په ځان کې هم دا صفت راولي، صبر کوئ د الله بندګانو ته. د الله بندګانو ته صبر کوئ. موږ ډېر عجیبه یو، ګناه وکړو بیا الله نه معافیانې غواړو او جړاګانې کوو او زاریانې کوو، یا الله موږ وبخه، یا الله موږ وبخه. حالانکې نافرماني مخلوق د خالق کړې ده، خو چې کله څوک راولګي او زموږ نافرماني وکړي که نه، بیا پکې معافي نه وي، بیا صبر نه وي، بیا قصه ختمه شي.
هلکه نو دا خو مخلوق د مخلوق نافرماني وکړه څه دومره غټه خو نه ده غټه دا و چې مخلوق د خالق نافرماني کوله او خالق ورته صبر کوي خالق له مهلت ورکوي خالق له موقع ورکوي خالق ورته وایي توبه وباسه زه به دې وبخم بیا دا کار مه کوه زه به درته معافي وکړم خو مخلوق ته لګیا دی نه نه وي بخښنه پکې چا راوستې نو په ځان کې هم دا صفت راولي اوس بله مسله بیانېږي دلته ټول احکام دي ځکه ما تاسو سابل ورځ وایي چې دې احکامو ته به وده کېږي چې وده کېږي خو مزې دي سړی ځان سره بالغ راوړي او کمبل او ډډه ولګي او پرېوځي او وده شي دا احکام دې ته به بیدار کښېني ویښ به کښېني هله به پرې ورسي او ډېر فایدهمند احکام دي ډېر فایدهمند احکام دي ځکه چې پرون موږ وایي چې دا هر کور کې دا مسلې راغلي دي راتلی شي او راځي به هر کور کې به دا راشي که نه صرف په کور دوه کې خاوندان مړه شوي دي دا هر کور کې راغلي ده راځي او راځي به هر کور کې به راشي نو زده کول یې لازم اوس نهشتم حکم ذکر کېږي هغه دا یو زنانه طلاقه کړی شوه مخکې د دې نه چې د هغې مهر خوی شوی یو زنانه طلاقه کړی شوه او خاوند سره یوازې شوې نه ده خاوند ورسره میلاو شوی نه دی او طلاقه یې کړه اوس د دې ښځې مهر هم نه دی ټاکلی شوی نو دې له به څه ورکوئ دا مسله ذکر کېږي نو د دې نه دا اول خو دې نه دا فایده راووته دوه فایدې چې که نکاح وتړلی شي او مهر پکې ونه ټاکلی شي مطلب مقدار یې ونه ښوی شو نو نکاح صحیح ده نکاح څه ده صحیح ده دویمه مسله ښځه او خاوند لا یو ځای شوي نه دي او خاوند راولګېدو ښځې له طلاق ورکړو نو دا طلاق واقع کېږي دا طلاق صحیح دی دوه خبرې خو ته اول راووتې بیا راځو دې مسلې نه دا د آیت کې چې کومه مسله ذکر شوې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وضاحت هغې کړی حدیث و یو سړی دی د ښځې سره واده وکړو او د ښځې دپاره مهر مقرر نه کړو او بیا یې دا ښځه طلاقه کړه مخکې د دې نه چې د هغې سره جدا شي او د هغې سره یو ځای شي نو الله رب العزت وایي چې دې له به جوړه جامه ورکوي دومره چې څومره د دې سړي وسي دا خلاصه د دې مسلې شو ته تاسو پوه شوي او که نه څنګه ده مسله زنانه ده او نکاح شوې ده او د سړي واده کړه خو وسیله شوی نه دی مهر یې منځکې نه دی ټاکلی شوی او بیا ته ورله طلاق ورکړه نو دومره یې جوړه جامه ده چې ورته ورکړي جوړه جامه یو جوړه ما نه دي ویلي جوړه جامه به ورکوي څومره جوړه جامه به ورکوي اوس مطابق دا ګرانې مسلې نه ته وایي سړی توجه ورکړي لا جناح علیکم نشتی گناه پتاسو ان طلقتم النساء کچرت تاسو طلاقی کئی خزی ما لم تمسوهن ترسو چی تاسو نی مسکڑی اگوی او تفرضو لهن فریضا یعنی مقرر کڑی تاسو اگوی لر مہر ومتعوهن او متعور کی اگوی تا متعا جوڑ جامع فائدہ على الموسع قدره على المقتر قدره فمالدار باندې داغ پاندازه ده او په غریب باندې داغ پاندازه ده متاعا بالمعروف فایدې ورکول دي په ښایسته طریقې سره حقا على المحسنین دا کار لازم دی په احسان کوونکو باندې په مسله خو تاسو ورسېدئ که نه متعه دلته چې کومه بیانېږي هغه دقې جوړې جامې ته ویلی کېږي یعنې خرچه جوړه تحفه دا وله ورکه سوال ولې وله دا ورکه زړی مات شوی دی بارک الله فیک نو زړی پسې مات شو لا راغلی نه ده ستاسو ټولو خبرې صحیح دي ستاسو ټولو دا خبرې صحیح دي رب العالمین په خپلو بندګانو مهربانه دی نو موږ ته هم دا ښیي چې تاسو مهربانه اوسئ هغه زنانه د دې هلک په نوم شوې خو که نه
او بیا دقه شان پاتې شو خفه کېږي به د دلجویۍ دپاره بله دا خلک به څه وایي دې خبرو ته خو به اوس هغه ځان ټینګوي که نه څوک به وایي چې دا ښه نه وه به چې د پښتنو معاشرې څوک به وایي چې دا ښځه ښه نه وه او څوک به څه وایي څوک موږ خو قصه ډېره قصو جوړولو کې زموږ معاشره چې دی زه یم چې دا به د ټولو نه تکړه کړي د ځان نه قصې جوړول یعنې که ته وینې که نه په لاره مثال کې ګاډي لګېدلي دي هسې مثال نو زموږ د خلکو ګڼه خو به یې نه دا ګرمه ګرمي زموږ سخته خوښوي ها ځکه کوم سر تندې نه لګي دغه حال دی هر ځای کې چې ګرمه ګرمي موږ ته د ګرمه ګرمۍ وایي دې ته نه ګورو چې نتیجې څه ده انجام یې څه دی دا کار روا دی نه روا ده دغه سره بیا وروسته نو دا زموږ یو رش به جوړ شوی یو غوغا به جوړه یو ها اوس ګوره قصه څنګه جوړېږي هر یو چې راځي د بل نه تپوس کوي داسې چل شوی دا خو عامه طریقه ده چې خلک رایي دې به ورته قصه شروع کړي دغه اولنۍ چې کوم ولاړ دي وایي دا دې سره روان و دا دغه طرف ته راغی دا دې سره هغه لیدلي دي هغه صحیح خبره وکړه اوس بیا د شاته چې ولاړ دی د نه د شاتني تپوس کوي داسې چل شوی هغه خبره وکړه خو لږې پکې ذایقه ور واچوله که دا تعبیر صحیح ماله شاته چې تپوس کوي هغه بله قصه وکړه هغه بل وکړه هغه د لګي نه هغه جوړوي او بیا جو خلک یو کس پکې دا نه وایي چې تپوس د هغه چا نه پکار دی د چا سره چې دا حادثه راپېښه شوې ده راځي چې راکواله ورشو نه اوس به دا خبر موږ چلو یو زنانه په کور کې پاتې شوه خاوند طلاقه کړه او دا به خرابه ونه ښه دا وایي د دوی نه لګېده د دوی هغه نیکه چې و د نیکه کیسه به درولې ها د دوی نیکه یو پیر راغلی و د دوی په تره پسې او د هغوی څه خبره بس دا به هغه مسله راوتي منځ کې لکه یو پیر ته ورشه معلومات د دې هلک نه وکړه چې تا ولې دا ښځه طلاقه کړه یا د جنۍ دغه پلار سره ورور سره میلاو شه چې داسې چل شوی نو خبرې به پته ورېږي نو کوشش دا کوئ چې د خبرې حقیقت په خپله معلوموئ اورېدلی شوي خبرې دې کې دروغ ومي او دې کې رښتیا وي نو اوس خلک به خبرې هم کوي زړه هم د هغې خفه شو نو په مقابل کې ته څه ورکه دا ښه سړیتوب دی تحفې وله ولېږه پیسې وله ولېږه جوړه جامه وله ولېږه خو د مهر نیم مهر ورکي که پوره مهر خو ټاکلی شوی نه دی دی جواب دی بارک الله فیک بعضې وایي نیم مهر او بعضې وایي پوره مهر پوره مهر چې وایي دا ښه سخیات دي خو مهر لا شتي ده مهر لا شتي نه څه ورکي یوه ښځه او خاوند یو ځای شوي نه دي نو پوره مهر څنګه ورکي نو دلته مسله دا چې مهر ټاکلی شوی لا نه دی ښه ابل اوس ما دا مسله ذکر کړه په دې ښځه باندې عدت شتي که نشتي عدت یې نشتي ولې بیا عدت نشتي ځکه چې ښځه او خاوند لا یو ځای شوي نه دي نو په دې عدت نشتي اوس به مسله بیانېږي بله هغه دا که چېرته مهر مقرر شوی وي که چېرته مهر مقرر شوی وي او ښځه او خاوند یو ځای شوي لا نه دي او ده طلاقه کړه نیم مهر به ورکوي او که دوی یو ځای شوي وي پوره مهر به ورکوي او که مطالبه د طلاق یا د پرېښودو زنانه وکړي بیا به چې خاوند چې د څه مطالبه وکړه هغه به وله ورکوي پوه شوي تاسو په مسله یوه ښځه ده چې هغه په خپله مطالبه کوي خاوند وله څه ورکړي د هغه دې واپس ورکړي یا که په بل څه اتفاق راځي یوه ښځه ده چې هغه خاوند ورسره یو ځای شوی هم دی او مهر مقرر دی او طلاق یې ورکړو مهر به دا پوره الی خاوند له به کیسه نه ورکوي درېیمه هغه ښځه ده چې طلاقه کړې شوه خاوند ورسره یو ځای شوی نه دی او مهر مقرر شوی دی نیم مهر څلورمه هغه ښځه ده چې خاوند طلاقه کړې د نکاح نه بعد او خاوند او ښځه لا یو ځای شوي نه دي او لا جما نه دی شوي جدا شوي نه دي دوی او مهر نه دی مقرر فایده به ورکوي جوړه جامه خرچه هدیه تحفې دا هر څه پکې دننه راغلي رب العالمین دا خبره ګوره ګرانه کړې م نه ده علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره مالداره به د خپل وس مطابق کار کوي غریب به د وس مطابق کار کوي دې کې زموږ د پښتنو لپاره بله فایده ده
زما خپل ځاني والله دا زړه غواړي چې د قرآن یو ټکي ته موږ په میاشتو راسو د فایدې هم بیانوو. په دغه وخت کې مې د پښتنو دپاره خصوصا زموږ د معاشرې دپاره دلته یو غټه مسله هغه دا د طلاق نه علاوه که ته د چا سره غم خادي کوې که نه هغه مې کا خادي نو مالدار دی د خپل وس مطابق کوي غریب دی د خپل وس مطابق کوي. ورسېدی پکې تاسو ونه رسېدی علم دی که نه موږ دې قصو تباه کړي وو. که یو سړی مالداره دی ښه غټه مېلمستیا کولی شي او پکې میان هم راوړي غوښې هم او چرګان هم هر څه. اوس دا خوا کې چې ورسره د غریب کور دی هغه وایي چې دا خو به زه هم کوم ځکه چې خلک به څه وایي دا د ځان په خپله تباه کړو په خپله دې ځان ته نقصان ورکړو. شریعت خو ته به یې نه وي مکلف کړی ها او خلکو ستا صفت وکوځه فایده هغې نه بعد څه دي هغه یو دوه کسان ووایي چې یاره پلاني ډېره درنه مېلمستیا وکړه د هغې نه بعد اوس هغه قرضې واپس ورکړه چې دې راوړېږي هغه اوس ورکړه لازم به ورکړي. نو اوس ګوره یو به راځي ور به ټکوي زما هغه پیسې بل ورته په بازار کې اواز کوي پلانیه ګوره ځان دې وشرمو ځان ته دې خبره ګرانه کړه کیدای شي د بلډ پریشر مریض شي کیدای شي د شوګر مریض شي خو مقابلې کوي د مقابلو نه قلار نه شو. دا زموږ ګوره زه د کلي د یو علاقې خبر نه کوم دا عموما د پښتنو مسله ده. بیا خصوصا چې کوم سړی د زنانو خبرو ته غوږ ږدي ښځې دا مقابلې ډېرې خوښوي نو ښځو به درته وایي نه خیر خو موږ چې تلي وو دوی چې دی ورسره سخی ملال کړه نو چې زموږ طرف ته راځي موږ به دوه حلال کړو خیر موږ چې تلي وو دوی پۍ هم راوړي نو موږ به داسې کار کوو چې کوچ به ورسره هم راوړو. نو صحیح دی زموږ خو زړه غواړي چې څوک راسره ښه وکړي د هغه نه ورسره ډېر وکړو هلته ځان ته به هم ګورو که چې زه څومره اوبه وکړم که چېرته دغه سړی ما ته به اوس څوک وایي چې کیدای شي هغه خفه شي نو زه درته بله وایم که نه که زما نه خفه شو نو مطلب دا چې د دغه خادي زما سره هغه دغه ډوډو پورې وه د ده ملګرتیا زما سره هغه ډوډو پورې وه د ده ورورولي زما سره هغه د ډوډو وه هغه د خوراکونو وه زما اوس یو ملګری دی د الله دپاره مې ملګری ما ته پته دی سړی غریب دی دې که تشې اوبه ماله به ګیلاس کې راکړي زه شکریه ادا کوم دغې د خپل وس مطابق کار یې کړی خو چې ښه غوړ زیړې او تورې شي او دالې درته ایښودي او ساده اوبه یې درته ایښودي بیا به ګیله کوو چې څه خپل حالاتو ته وګوره زموږ د کلمې په دال باندې تباه کړي. نو دلته دا قانون راووتو چې مالدار د خپل وس ته ګوري غریب د خپل وس ته ګوري. وإن طلقتموهن او که چېرته طلاق ورکوئ تاسو هغوی ته چا ته زنانو ته شوګري چې سړو ته وی خو صحیح. وإن طلقتموهن او که چېرته طلاق ورکوئ تاسو هغوی ته تاسو یعنی سړو ته لګیا دی الله هغوی ته یعنی زنانو ته من قبل ان تمسوهن مخکې د دې نه چې تاسو مسه کوئ هغوی لره مسه کول څه مطلب دی کوروالی یو ځای کېدل. وقد فرضتم لهن فریضا او مقرر کړئ تاسو هغوی لره مهر فنصف ما فرضتم نو نیمایي د هغه مهر ده چې تاسو مقرر کړی دی نیم مهر به ورکړي. رب العالمین ګوره د هر چا د حقوقو ساتنه کړې ده. هغه زنانه چې مهر یې نه و مقرر هغې ته به هم څه میلاویږي چې مهر یې مقرر دی هغې ته به نیم مهر میلاویږي. الا ان یعفون مگر که معافي وکړي زنانه څنګه معافي کوي چې دا نیم هم نه علم ای داسې درنې زنانه چې اوس داسې ووایي چې زه د خاوند کور ته تللی نه یم ما لا د هغه څخه خدمت کړی نه دی هغه زما نه څه خونه اخیستی نه دی ما او هغه یو ځای شوي نه یو نو څه دا غریب نه دا نیم مهر علم به دا ورته پاتې شو. دا به چېرته ای به دې زنانه خو چېرته ډېرې کمې به وي ځکه چې دا کار ډېر ګران کار دی. او يعفو الذي بيده عقدة النكاح یا معافي وکړي هغه کس چې په لاس د هغه کې غوټه د نکاح ده څوک دی خاوند غوټه د نکاح څنګه تار په لاس کې نیولی اختیار. بیا دلته ډېر ناشنا واقعات ما ته یاد دي د سلفو خو وخت به ډېر ولګي او پاتې یو څو منټې دي
د جبیر ابن مطعم رضی الله عنه په باره کې راځي، امام طبري په خپل تفسیر کې دا اثر راوړی چې هغه یو ښځې سره نکاح کړی او بیا یې طلاق کړه د دخول نه مخکې، هله یو ځای شوی ورسره نه ومسه کړې نه وه، طلاق یې کړه، مهر یې وله پوره ورکړو. چا ورته پوره مهر دې وله ورکړو؟ وایي زه ډېر حقدار یم چې معافي ورته وکړم ځکه چې زه سړی یم. یعنې ښځې ته الله ویلي الا دا که ښځه معافي وکړي او بیا وایي که چېرته سړی وکړي، دا خبره په سړي پورې د ښځې نه زیاته مزه کوي. چې په داسې نه هر سړي باندې اورېدلي چې هغه په هغه نیمه کې هم بحث کوي، ګرځي به مولیانو پسې چې دا نیم مهر به چې د دوی رسي، او دا خو جو داسې، او دا خو جو موږ ملاقات نه دی کړی، او دا خو جو داسې، چې په داسې واوړي بیا به ورسره څه کوي. اوچت مقام هغه دا دی او شان چې سړی د زنانه نه مخکې شي او دی دا وایي چې دا مهر ټول تا ته پاتې شو. ولې؟ ځکه چې زما په نوم شوي وه، کلي کې علاقه کې مشهوره شوې وه چې پلانۍ پلاني ته واده شو، د هغه په نکاح کې شو، زړه مې ورله مات کو، طلاق مې کړه، صحیح د شریعت کې روا وه، خو هغې ته خو تکلیف ورسېدو که زه دا نیم وتم پاتې. او زه یم چې لکه اس سوچ وکړه یو سړی د ښځه یې طلاقه کړه او نیم مهر به ورکوي او دی په دغه حساب کتاب کې دی او دی که ورته پیغام راغی چې ښځه ورته وایي چې هغه نیم مهر مه راکوه، هغه تا ته پاتې، او دنه را مخکې شو. نو سړی به دغه ټیم کې وایي چې دا زموږه کولاو شو، زه پرې ورننوتې چې ښځه په ما را مخکې شو په دې اوچت کار کې. نو ځکه سړی ډېر حقدار دی چې هغه دا بخښنه وکړي. نو ځکه الله وایي وأن تعفوا أقرب للتقوى، او چې معافي کوئ تاسو نو ډېره نږدې د تقوا ته. ولا تنسوا الفضل بينكم، او مه هېروئ احسان په منځ خپل کې. ان الله بما تعملون بصير، یقینا الله په هغه څه چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. دا عام قانون هم دی ګورئ، که تاسو معافي کوئ الله دا خبره تقوا ته نږدې ده، صرف دې ځای کې نه، هر ځای کې. مه هېروئ احسان په خپل منځ کې، صرف دلته نه، هر ځای کې. لکه د ملګري د ملګري مسله راغله، مه هېروئ الله وایي احسان کول، او دغه شان د یو بل هغه احسانات چې په یو بل مخکې کړي دي هغه مه هېروئ. د رور او د رور مسله راغله، مه هېروه هغه تېر شوی ژوند د ښځو د لاسه چې ښځې راته وایي داسې او دغه ته هر څه هېر کړو. دې رور تا سره یو وخت کې دوسې ښه کړي وو، د دا کړي وو، د دا کړي وو، بل به دا سوچ وکړي چې د ما سره داسې کړي وو، د ما سره داسې کړي. پلار او زوی، ملګری او ملګری، ښځه او خاوند. نو دا عام قانون دی شریعت کې چې د یو بل احسان مه هېروئ. په منځ کې الله د مانځه خبره کوي او د دې نه بعد به بیا د طلاقو مسله بیانېږي، او په منځ کې مسله د څه راله؟ د مانځه. یو سړی ویلی شي چې ولې؟ نو جواب دا دی، اشاره دې طرف ته ده، د قرآن کې ډېر رازونه پراته دي، او ځکه دې قرآن ته ویلی شوي دي القرآن الحکیم، هغه کتاب چې هغه ده د حکمتونو نه ډک دی، ډک. و دې کې دې حکمت ته ګوره، د طلاقو مسله، منځ کې د مانځه مسله، بیا د طلاقو مسله. اشاره دې طرف ته ده چې په کوم کور کې د منځونو اهتمام ډیر کیږي، هغه کورونه الله رب العزت د اختلافاتو نه ساتلي دي. دا پکې منځ کې حکمت، چې کوم کور کې منځ اودس کیږي هلته اختلافات ډیر نه. موږ دا نشو ویلی چې هلته اختلافات نه وي، اختلافات راځي د طبیعي دي، خو ډیر نه وي، هغه کم وي، شاذ و نادر. حافظوا علی الصلوات، حفاظت کوئ په منځونو باندې. حفاظت د منځونو څنګه دی؟ ځان سره کېږدئ، په خپل وخت یې کوئ، د سړو دپاره د جمع سره یې کوئ، ارکان او واجبات شروط هر څه پورې د رسول وسلم په طریقه یې کوئ. والصلاة الوسطى، او خاص په منځ منځني. دې باره کې د مفسرینو ډېر اقوال دي چې د منځني منځ کوم وي، حالانکې حدیث کې د دې ښه وضاحت راغلی دی، ښه واضحه چې منځنی مونځ چې دی دا د مازدیګرې مونځ دی. منځنی مونځ کوم دی؟ دا د مازدیګرې مونځ دی. رب العالمین خاص د مازدیګر د مونځ پکې یاد کړو،
او منځنی دی د سحر او د ماسپښین او د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې دی. ولې؟ ځکه چې دا د دمې وخت دی. یو که څوک ماسپښین دمه کړي ده د هغه دپاره دمې وخت دی. او که چېرته هغه زمانې ته شو چې د رسول الله وسلم په دور کې او نږدې وخته پورې زموږ په علاقو کې لکه ماښام نه مخکې به بازارونه هر څه شو بند شو، اوس هم په بعضو علاقو کې بندي. نو د مازدیګر دا وخت چې کوم دی دا ښه ګرم د تجارت وخت دی. اخري وخت کې تجارت ډېرېږي او ګرم شي، نو چې په داسې ټیم کې یا خو د دمې وخت دی یا ښه ګرم د تجارت او د دنیا د ګټلو وخت دی او یو سړی مانځه راځي خو مؤمن دی که نه. ځکه د مازدیګر لمونځ خاص ذکر کو او حدیث کې راځي رسول الله وسلم وایي من ترک صلاة العصر، صحیح حدیث دی امام بخاري راوړی، چا چې د مازدیګر لمونځ پرېښو فقد حبط عملو، د اعمال ټول برباد شو. او یو حدیث کې داسې راځي، دا په صحیح مسلم کې دی، په صحیح بخاري کې هم دی، رسول الله وسلم وایي من فاتته صلاة العصر، د چا چې د مازدیګر لمونځ پاتې شو لکه د اهل و عیال او مال او هر څه چې تباه و برباد شي. نو خاص د دې تذکره پکې راغله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، او ودرېږئ الله ته عجزي کوونکي، الله ته ودرېږئ عجزي کوونکي، خشوع په ځان کې راولئ. الله ته ودرېږئ غلي، دا خبره هم صحیح ده، ځکه چې کله خشوع نو انسان غلی. ابرز ما تاسو ته بیا درته وایم تفسیر اوږدول ګران کار نه دی، اسان. او چې خشوع باره کې خبرې شروع کړو دا ځان اوږده موضوع ده، دا په خپلو ځایونو کې موږ تفصیل ذکر کړی. لنډه ته دا ووایم چې په زړه کې د خشوع په اندامونو به راښکاره شي. چې کله د یو سړی ولیدو په مانځه کې ولاړ دی غلی، غلی مطلب دا نه چې بلکل څه نه وایي، هغه څه نه کوي او هغه څه نه وایي چې د هغې تعلق د مانځه سره نشته. پوه شئ چې دې سړي په زړه کې عاجزي ده الله ته، هغه په اندامونو راښکاره شو. یو سړی داسې ولاړ دی لکه د کجورې تنه، حرکت نه کوي، په توجه سره سجدې ریزي ته ګوري. او یو سړی کله لګیا دی پاسو ته ګیره رایه دی شمانځه کې، دا چل به کوي، څوک بټنې کولاوي بندوي، څوک ټوپۍ برابروي، څوک رومیال برابروي، څوک پټکي کې ګوتې وهي، څوک چې دی لستوڼي کته بره کوي. ښه واضحه ده چې زړه کې خشوع داسې نشته، ځکه په اندامونو راښکاره نه شو. وقوموا لله قانتین، الله ته ودرېږئ عجزي کوونکي او غلي. قنوت دا مطلب شو چې غلي ودرېږئ. صحیحینو کې حدیث دی، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې زید بن ارقم رضی الله عنه وایي كنا نتكلم في الصلاة، موږ په مانځه کې خبرې کولې، اوله کې موږ په مانځه کې خبرې کولې. يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة، خم برابر لکه مانځه کې به ولاړو او خوا کې ملګري ته به خبره وکړه، بل حاجت به ورته ووایي سلام علیکم وعلیکم السلام، خبرې به کېدې حتی نزلت تر دې چې الله د آیت راولېږو وقوموا لله قانتین، او ودرېږئ الله ته غلي. هغه دا آیت فامرنا بالسکوت، نو موږ ته امر وشو چې غلي به یې، ونهینا عن الکلام، او بارایي خبرې په مانځه کې نه کېږي. نو د دې نه بعد بیا صحابه کرام هغه غلي شو. د مانځه دومره اهتمام دی، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، که ویرېدئ تاسو نو مونځ کوئ، که پیادې یا سوارې. د یېرې په حالت کې صلاة الخوف، او کوم ملګري چې موږ سره د عمدة الاحکام په درسونو کینی، کیدی شي ګمان خو ډېر ښه نه کومه، ځکه ډېر ښه ګمان کول هم کله سړی وران کي. دومره امید مې نه دی، خو بیا مې امید شي چې ملګرو ته به مسلې یادي، ما نږدې ذکر کړي د یېرې د مانځه مسایل. نو یېرې حالات یو دا چې دشمن سره جنگ روان دی، خو داسې جنگ دی چې موقع د مانځه پکې برابریږي چې ځان له ودرېږي او صفونه جوړ شي. هغه طریقه موږ ذکر کړې وه تفصیلي، د هغې ډېرې طریقې دي او سورة النساء کې به راځي. دویم د یېرې هغه حالات دي چې جنگ روان دی، د سره پکې د ودرېدو او د صفونو د جوړولو څه موقع نه برابریږي. الله وایي مونځ به کوې که پیادې او که سورې. بل څه عذر دی؟ په سرې چې بوج دی، د هغه عذر به قبول نه شي. کار نه چې ناوخته راغلی،
سره به څه کوو او یا د ملګرو سره ګپ شپ پکې څه ګنجایش نه کېږي ستړی دی او یا په چکر دی یا مزدورۍ کې دی الله اکبر الله وایي که جهاد کوي که نه او د ودرېدو درته موقع هم نه میلاویږي په روانه یې کوه په سورلۍ سوري که نه په سورلۍ یې کوه مونځ نه ساقطېږي مونځ هله ساقطېږي چې کله مړ شي یا عقل کار پرېږدي او استاد وی د ماشومانو نه تپوس کړی و وی مونځ څوک نه کوي نو د هغه خو یو مطلب و ماشوم دا سوال په بل طریقه واغستو یا هغه وویل چې مړ شي هغه مونځ نه کوي دا صحیح جواب دی او یو پکې دا وویل چې کافر یې هغه مونځ نه کوي دا جوابونه دي ماشومانو ته پکار دي چې موږ یې زده کړو ځان ته یې مخې ته کړو چې مړ شي مونځ نه کوي او چې کافر یې مونځ نه کوي ورسره بله والی چې عقل یې کار نه کوي هغه مونځ نشتي مونځ کوي بعض پکې راځي ګورې بعض لیونیم جومات کې ولاړي لیدلي مې چېرته که نه هسې چل ولی نه ورځي خو ته پته یي چې یاره دا خلک لګیا دي څه عبادت کوي نو راشي ودرېږي پکې چې ما ورته یې نه کوو الله ته به څه عذر بیانوم فإذا أمنتم هر کله چې په امن شئ تاسو څنګه په امن شئ یره ختمه شو بارک الله فیک فاذكروا الله كما علمكم نو یادوي الله لره لکه څنګه چې ښودنه کړې ده تاسو ته ما لم تكونوا تعلمون دا هغه طریقې چې تاسو پرې نه پوهېدئ دغې دوه مسلې شو یوه الله یاد که خو څنګه یاد که چې کومه طریقې ده ته ښولې په هغه طریقه د ځان نه به نوي طریقې نه راوباسي دویمه مسله پکې دا ده الله به منځ کې احسان هم خپل را یاد کړو وی په هغه طریقه یې یاده که هغه تا ته چې مخکې معلومه نه وه نو دا د الله احسان دی دا قرآن موږ ته معلوم دا خو الله موږ ته وښو دا حدیثونه دا دینداري دا د دین سره څه نه څه تړون تاسو ته دا د ورور د یو مخلص ملګري دا د زړه نه خبره درته وکړم چې کوم ملګرو له الله د دینداري توفیق ورکړی هر وخت د الله دا شکر دي ادا کوي لکه څنګه چې موږ دا سائل وکتبره کوي چې په دې بېشماره خلکو کې الله رب العزت او تعالی طاقت راکړي قرآن د بیانولو د اورېدو هغې باندې ځان پوه کول دا معمولي خبرې نه دي ګورې ډوډۍ موږ هم خورو او هغه هم خوري کوم چې الله توفیق نه دی ورکړی دنیا نه به موږ هم ځو هغوی به هم ځي ها که هغوی پاتې کېدی د دنیا کې او موږ د دې دیندارۍ د لاسه تللی نو بیا به هم چا څه سوچ کولی چې یاره د دیندارۍ زموږ هغه ژوند لږ کم کړو یا هغوی ته د دنیا هر مزه میلاوېدی او موږ جو بس د هر څه نه محرومه کړي نه مزې خو دلته دي ټولې الله یې دا نعمت زموږ نه ناخلي او الله یې د مرګه پورې موږ د دې مجالسو سره تړلي وساتي ته قرآن بند کړو تهدید یې وکړه دا یو آیت وایو ځکه چې دا د طلاقو سره تعلق ساتي نو چې دا یو آیت ختم کړو نو مسله به دا ختمه شي سبا نه به بله موضوع شروع شي اوس الله رب العزت بله مسله بیانوي هغه دا چې کوم خلک کوم سړي مړه شو نو د دوی ښځې به د یو کاله پورې ځکه خاوند په کور کې یي نو په خرچه به څوک کوي د یو کاله پورې دا مسله چې نه اورېدلې د یو کاله پورې به هغه دغه کور نه نه ویستلی کېږي نو خرچه به څوک کوي د خاوند وارثه بارک الله فیک دی جواب دی سخر لیور دوی به دا زنانه د کور نه نه وباسي څو پورې یو کاله پورې اوس خبره یاده کړئ چې پوه شئ او زه دا خبره مختصر کوم ځکه چې اخرنی وخت یې لږ منټ دوه پاتې دي بعض علما دا وی د اسلام په اوله کې مسله داسې وه چې یو ښځې خاوند به مړ شو نو هغه به د یو کاله پورې په دغه کور کې به د هغې ځای و هغه به نه ویستلی کېد دا به دلته وخت تېروي یو کال به دا وخت تېروي بیا دا مسله منسوخ شوه په څلورو میاشتو لسو ورځو سره چې هغه مو مخکې ذکر کړو او بعض علما وایي چې نه دا منسوخ نه ده مسله مؤکده ده لازم چې کوم عدت دی د خاوند په کور کې هغه څلور میاشتې او لس ورځې دی
څلور میاشتې لس ورځې زیاتي د کاله پورې الله رب العزت د دې کور دې خلکو ته وایي چې تاسو ورسره ښه وکړئ کاله پورې به تاسو په دې خرچه هم کوئ او د کور نه مو وباسئ ونه رسېدی نو بعض علما وایي منسوخ ته او اکثر علما دا وایي په اوله کې دا مسله داسې وه بیا څلور میاشتې او لس ورځې شو او بعض علما وایي چې نه نه دا آیت په خپل دغه باقي پاتې دی په دې به عمل کیږي نو څنګه وایي څلور میاشتې او لس ورځې تېرول عدت دا لازم دي په دې باندې زیاتي د زنانه مرضي ده خو الله وایي که پاتې کېږي په دې کور کې نو د کاله پورې تاسو دا مه وباسئ دا مې احسان دی ورسره که نه د کور کې پاتې شوې ده د خلکو سره راشه درشه شوي دي د خلکو یې خدمتونه کړي دي الله رب العزت وایي چې کاله پورې د دې په دې خرچه کوئ او مه وباسئ د کور دا احسان دی د دې ښځې سره والذین یتوفون منکم هغه کسان چې مړه شي ستاسو نه ویذرون ازواج او پرېږدي ښځې وصیة لازواجهم نو وصیت دې وکړي د ښځو خپلو دپاره وصیت به څوک کوي هغه مړ خاوند به وصیت کوي مړی چې ته وصیت کوي بارک الله فیک هغه خاوندان چې ژوندي دي د قبر نه وصیت کوي هغوی دې دا وصیت وکړي وصیت به چاته کوي خپل وارثانو خپلوانو ته د څه وصیت به متاعا الى الحول غیر اخراج د فایدې ورکولو تر یو کاله پورې نه به یې ویستل د هغوی فان خرجن نو که چېرته ووتې په خپله خوښه څلور میاشتې ولس ورځې پوره کړي او موږ ځو فلا جناح علیکم نو نشته ګناه په تاسو فيما فعلن في انفسهن من معروف هغه څه کې چې کوي هغوی په ځانونو خپلو باندې د نیک کار نه کوم کارونه د هغوی دپاره روا دي کوي نو تاسو وربیا څه ګناه نشته لکه روا هغوی دپاره سړي نکاح کوي سینګار کوي وزي د دې کور نه نو په دې کې څه ګناه نشته والله عزیز حکیم والله زورور حکمت والده وللمطلقات متاع بالمعروف او د پاره د طلاق شو ښځو فایدې ورکول دي په ښه طریقې سره او تفصیل ذکر شو کنه ذکر شو کنه نو کومې ښځې سره چې نزدېکت شوی دی او مهر یې مقرر دی او طلاقه شوه تاسو دې کوي نزدېکت شوی دی پوره مهر دا ښه ده چې لا دې کې دا شپه نه ده تېره شوې شپه تېره شي سهار به زموږ څه حالي نو دا به مهر پوره ورکوي بیا هم علما وایي دې له فایده ورکول مستحب دي دی بعضو له واجب دي بعضو له مستحب دي څنګه مستحب کومه فایده ورکول لکه مهر ورته پاتې شو زیاتي پې ته څه هدیه ورکړي تحفه ورکړي جوړه جامه وله ورکړي خرچه وله ورکړي دا مستحب دي حقا علی المتقین دا لازمه ده په تقوا والو باندې تقوادار خلک الله وایي دا کار کوي كذلك يبين الله لكم آياته دغه شان بیانې الله تاسو ته حکمونه خپل لعلکم تعقلون د دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ د څه دپاره لګه صحیح ده د څه دپاره بیانې چې تاسو د عقل نه کار واخلئ او د عقل نه کار اخیسته څنګه چې بلکل یې تیلې کې بند کړي او کېدي چې استعمال یې کړي یا کومې مسلې چې نن موږ ذکر کړي امید دی چې تاسو پرې رسېدلي یې او ډېرې مسلې موږ ذکر کړي خو د وخت د کمي د لاسه هغه ډېر تفصیل پکې ونه شي الله رب العزت دې موږ په قرآن باندې پوه کړي الله دې زموږ ژوند او مرګ د قرآن سره کړي الله دې په دې قرآن موږ ژوندي ساتي او په دې قرآن دې الله موږ مړه کړي او دغه قرآن والو په صف کې دې الله موږ د قیامت په ورځ راپاسي